الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ترحم صلاة و سلام رسته د ګران هیواد د حکومتي مشرانو امنیتي مسؤلیتونه زمونږ د سیاسي او حکومتي مشرانو امنیتي مسؤلیتونه دوه برخو ته ویشل کیږي. لومړی د خارجي امنیت مسؤلیتونه له خاورې او وطن څخه دفاع، د بیرونیو تیریو مقابله، د ځمکني سمندري او هوایي ځواک برابرول، د مستضعفینو او مظلوم ملتونو ازادي، د مستبدینو ټاکول او د لښکرو تدریب، روزل او تمرین. دویم د داخلي امنیت ذمہواري او مسؤلیتونه. اسلامي حکومت د خپلو اتباعو د ارواحو، مالونو، شتمنیو، ناموسونو او ملکیتونو د ساتنې او حمایې مسؤلیت په غاړه لري. د عدالت قائمول، د قانون تطبیق او د مجرمینو ټاکول او د مفسدینو سمول ټول پکې شامل دي. د اسلام دوه اساسي سرچینې قرآن عظیم شان او نبوي حدیث د اسلامي حکومت او دعوت د حمایې او ساتنې په خاطر په قوانینو مشتمل دي، ترڅو انسانان په عدل او انصاف برابر کاندي. له الله څخه پرته انسان د بل چا په درګاه او دربار کې سپک او ذلیل نه وي. دغه قانون ګڼو نظامونو ته شاملېږي چې موږ د دغو نظامونو لنډیز او اهداف په لاندې توګه وړاندې کوو. د ځمکې تمامیت او ټولنې د ساتنې نظام، ځمکنۍ بشپړتیا او د هېواد په دننه کې د مسلمانانو ذمیانو او د اسلامي دعوت د ازادي او بلنې، د خپرونې او ساتنې سیستم چې د وسلې په ځواک سره صورت نیسي، د بیرونیو تیریو، د خاورې او ناموس دفاع، د دولت د قلمرو څخه بیرون د اسلامي دعوت او بلنې په وړاندې د خنډونو لرې کول او د مستضعفینو د حقوقو څخه دفاع کول ټول پکې شامل دي. د جهاد، جنگ، سولې او تړونونو لپاره په قرآن کریم، نبوي سنت او اسلامي فقه کې جلا احکام بیان شوي دي. د هېواد په دننه کې د تمرد، طغیان او ګډوډۍ څخه د قانوني سلطې ساتنه چې په اوسنۍ فقهي اصطلاح کې ورته د باغیانو جګړه وایي. په فردي او ټولنیزه توګه د خلکو د حقوقو ساتنه چې دا دوه رنګه عقوباتو ته شمولیت پیدا کوي. یو هغه چې عامه امنیت ته صدمه رسوي او دویمه هغه ده چې د یو چا په شخصي حقوقو تیری ترسره شي، لکه په ژوند، ملکیت، شرف او شخصي کرامت او یا اخلاقي او دینی ارزښتونو تر پښو لاندې کول، لکه شراب څښل او داسې نور ټول پکې شامل دي. د اسلامي قانون په رڼا کې عقوبات دوه برخو ته ویشل کیږي چې یوې حدود او بلې تعزیرات دي. حدود اساسي جرائم تشکیلوي چې سزای شریعت ټاکلې ده، مګر تعزیرات هغو جرایمو ته شمولیت پیدا کوي چې د حد څخه په ټیټه مرتبه کې قرار لري او د سزا ټاکلې د وخت د مسلمان حاکم په لاس ترسره شي. په دغو جرایمو کې یو هغه دي چې په هغوی کې د الله تعالی عام حق ته اعتبار ورکړل شوی وي. دغه عقوبت نه سقوط مني او نه د عفو وسیله په وسیله بدلون مومي، لکه د زنا، غلا او د شراب څښلو حد. د دغو جرائمو عقوبات اسلامي شریعت ټاکلي دي. هدف یې له تیریو څخه د خلکو د مال، شرف، ابرو، عزت او عقل ساتنه ده. موږ په لاندې ډول د هغو عقوباتو یادونه کوو چې حد معلوم ده. د هغو جملې څخه قتل، هر کله چې وژنه په قصدي توګه په جارحه وسیلې سره ترسره سوې وي. حد قصاص ده. تجربو ثابته کړې ده چې د قتل د جریمې د مقابلې لپاره قصاص یوازینۍ لاره ده. د دې قانون د الغا له امله په لویدیځو ملتونو کې د قتل ګراف لوړ شوی او امنیت ته سخته صدمه رسېدلې ده. دویم بدني جنایات، لکه د یو چا د غوړ غوڅول، زخمی کول. د دغه جرم د شرایطو په بشپړوالي سره سزا، قصاص او دیت دی. د هر غړي د دیت تفصیل د فقه په کتابونو کې موندلی شي، البته دا په هغه صورت کې چې بخښنه ورته صورت ونه نیسي. د قذف حد په یو چا د زنا د تهمت په لګولو سره که ښځینه یې که نارینه چې څلور ګواهان شاهدي ورنکړي، سزا یې 8 دورې ده.
د زنا حد چې سزا یې د ناواده شخص لپاره سل دورې وهل او د واده شوي لپاره سنګسار په کاڼو ویشتل دي. البته د دغه حد د جاري کېدو لپاره په خپله اعتراف او یا د څلورو ګواهانو وجود شرط ده. دغه سزا د مجیع علیه چې په چا تجاوز شوی په بخښنې سره نه ساقطېږي. د غلا حد د دې لپاره جلا شرطونه دي چې ځینې غلا شوی مال او د غلا کیفیت او په غله پورې اړه لري. هر کله چې دغه شرطونه بشپړ شي نو لاس به یې له مړوند څخه غوڅولی شي. البته د شرایطو د اختلاف په صورت کې بیا د تعزیر بڼه غوره کوي. د شراب څښلو سزا د قتل، قذف، د غیر محسن، ناواده او غیر متزوج، د زنا او غلا حد په قرآن عظیم الشان کې په څرګند ډول ښودل شوی. البته د محسن، متزوج، زانی او د شرابو سزا په نبوي حدیثو کې ذکر شوی. په دې حدودو کې د محسن زانی سزا رجم او د غله د لاسونو د غوڅولو سزا ډیره سخته او زړه بوږنوونکې ده. د اسلام په تاریخ کې تطبیق ډیر لږ لیدل کېږي. په نبوي سپېڅلي دور کې د رجم د سنګسار سزا پیښه یو ځل رامنځته شوې چې هغه هم د مجرم د خپل اعتراف له امله وه. دا ځکه چې د دغې سزا د ثبوت شرایط ډیر باریک او دقیق دي. د دغو سختو عقوباتو حدودو د تطبیق هدف د کورني نظام ساتنه او حمایه او د خلکو د مالونو، عقلونو، آبرو او پت خوندي کول او د پاکیزه له ډاډ او سکون ژوند څخه د ډکې او له رنځ څخه د پاکې او سپېڅلې ټولنې رامنځته کول دي. کومو ولسونو چې د الله له دغه قانون څخه سرغړولی هغوی یا لیوني او یا مست او نیشه ولسونه په ارزښته کورنی نظام یې ړنګ بنګ، ذلیل، خوار او ټیټ حیواني ژوند ترسره کوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.